قدرمن ژورنالیست سپېڅلی صاحب دې راته جوړ روغ او خوشحاله وي. ستا دا ابتکار چې د مرحوم علامه رشاد په اړه د دوستانو خاطرې راغونډوي د زیاتې ستاینې وړ دی او په دې لړ کې زما یوه یا دوې خاطرې هم وغوښتې دي. ما خو علامه رشاد په ژوند کې ښه ډېر لیدلی و، هم په کندهار او هم په کابل کې، او ډېرې خاطرې یې لرم. په کندهار کې مې د ویښدلمیانو په مجلسونو کې هغه وخت ښه ډېر لیدلی و چې زه لا په منځني ښوونځي کې وم، او دا مجلسونه به عموماً زموږ په کور کې کېدل. په یادېږي مې کله چې به مجلس ته د علامه رشاد چې هغه وخت ټولو رشاد صاحب بالی د راتګ خبر راورسېد، نو د هر چا په تندي کې به د خوشحالۍ نښې نښانې ولیدل شوې، او په راتګ به یې په خاص ډول دوو کسانو، یو د مجلس کوربه زما اکا ارواښاد محمد علم بڅرکی او بل ارواښاد محمد ابراهیم خواخوږي خوښي څرګندوله، او ویل به یې چې هغه د رشاد صاحب هم را رسېدونکی دی، او چې راوبرسېد نو چای او د څښلو اوبه به یې تورماوې. دوی درې سره په 1325 هجري شمسي کال کې چې 1946 میلادي کال و، د کندهار د ویښدلمیانو د ګوند د تأسیس پر مهال او له هغه څخه راوروسته د دغه ګوند ځوان او فعال غړي وه، او یو د بل ډېر ښه دوستان وو، او د ګوند تر وروستیو شېبو پورې دې ګوند ته وفاداره پاتې شول. خو کله چې ګوند او غړي د کندهار او کابل د حکومتي چارواکو لخوا وځپل شول، نو دوی د زیاتو ستونزو او قربانیو څخه وروسته کابل ته راغلل. په کابل کې ارواښاد قدرمن خواخوږي په رادیو افغانستان کې چې هغه وخت لا کابل رادیو نومېده رسمي کار پیدا کړ، او خپل دفتر ته نږدې یو اتاق په کرایه ونیوی. دا ډېر لوی اتاق و، او خواخوږي صاحب څو تشې چرپایګانې د دې دپاره پکې ایښې وې چې که څوک د کندهار یا بل ځای څخه راځي، د کار لپاره راځي، نو ځای به یې تیار وي، او دا خبره زما په مخ کې هم څو واره کړې وه. 1338 هجري شمسي کال و، او زه په کابل کې د غازي لیسې په 12م ټولګي کې وم، خو د هستوګنې سم ځای مې نه درلود. مجبور وم چې بیرته کندهار ته ولاړ شم او د ښوونځي درس پر نیمه لار پرېږدم، خو ناڅاپه مې د خواخوږي صاحب اتاق ته پام واوښت چې څو واره د هغه ستر او مهربان انسان پوښتنې ته ورغلی وم. نو د ځان سره مې وویل ته راسه وګوره چې هلته به تر اوسه پورې کومه تشه چرپایي پاته وي که نه. بستر په شا ځان مې ور ورساوه، د اتاق دروازه خلاصه وه، زه هم بې اجازې ورننوتم. ګورم چې په اتاق کې محترم علامه رشاد پر یوه چرپایي باندې ناست، لیک لوست یې کاوه. خو کله چې زه ولیدم حیران شو، او راته ویې ویل طاهر جانه خیریت خو دی؟ ورته ومې ویل چې رشاد صاحب ما هم ځان ته راورساوه. هغه ته زما حال او د هستوګنې د ځای ستونزه معلومه وه، ځکه چې تر دې مخکې مې څو واره ورسره کتلي وم. بې له دې چې نور څه ووایي، راته ویې ویل هغه چرپایي خالي ده، بستره دې پر واچوه، او بیرته په خپل کار بوخت شو. د هغه دا پیرزوینه ماته داسې وه لکه څوک چې ټوله دنیا راوبخښي، چې خاطره نه هېرېدونکې ده. او کله چې د شپې مهربان خواخوږي صاحب ځان راورساوه او زه یې ولیدم، نو په ډېرې خوشحالۍ سره یې راته وویل چې دغه دې ځای دی، خپلو درسو ته دوام ورکړه. په دې اتاق کې یوه بله چرپایي خدای بخښلي محمد حسین خان ریدي صاحب ته چې هغه هم د ویښدلمیانو د ګوند غړی و ورکړه سوې وه. دا هم باید ووایم چې محترم خواخوږي له هېچا څخه د دغو چرپایګانو کرایه نه اخیسته. ما ته له دې اتاق څخه چې یو کال پکې واوسېدلم ډېرې خاطرې پاته دي، خو په دې لړ کې د ارواښاد علامه رشاد په اړه ستاسې پام زما یوې بلې خاطرې ته هم رااړوم. علامه رشاد به د شپې او ورځې په دې اتاق کې د کتابو په مطالعه او لیکلو بوخت و، هم د ورځې په رڼا کې، هم د شپې په تاریکه کې. په شپه کې چې موږ ټول به بیده شولو، نو ده به د دې لپاره چې د چا خوب خراب نشي،
برقي څراغ به یې مړ کړي او یوه کمزوره شمعه به یې ولګوله او رڼا ته به یې کار کاوه چې د دغې شمعې په رڼا کې یې څو مهم آثار ولیکل. مننه او درنښت. طاهر اڅکزی، امریکا، ورجینیا،